د عبدالواحد ابن زیاد رحمت الله تعالی علیه دا غي واقع ذکر کړی ډېر عجیب ډېر عبرت پکې پروت دی که څوک په ځان پوهې کی کم خلک چې سودونو کې مبتلا دي په حرام خورۍ کې مبتلا دي پردي حقونه نیولي دي د خور او د ترور او د نور رشته دارانو حقونه نیولي دي هغې واورئ په سړو دماغ یې واورئ عبدالواحد ابن زیاد وایي موږ سفر باندې روان یو ځای ته سمندر کې په کښتۍ کې موږ سوارو سیلې راله منګې زمونږ دا کښتۍ بوتله یو ټاپو ته یو جزیرې ته بوتله جزیرې ته چې کله موږ ورغلو په جزیره کې یو بت پرست سړی موږ ته میلاو شو د بت عبادت یې کاوه هلته ویل موږ ورته ویل چې دا څه کې ویل دا زما اله دی دا زما مالک او زما رازق دی ویل موږ ورته ویل چې نه دا خو ستا مالک نشي کېدلی دا اله نه دی دا ستا معبود نشي کېدلی دا خو بت دی ته پخپله تا جوړ کړی ویل موږ ته یې ویل چې تاسو د چا عبادت کوئ ویل موږ ورته ویل چې موږ د هغه ذات عبادت کوو چې کوم بره په عرش باندې دی په اسمانونو کې او سلطنت یې په ځمکه باندې دی او ژوند او مرګ هم د هغه په لاس کې دی ویل موږ ته یې ویلو چې تاسو څه دلیل دی په دې تاسو چا ویلي دي چې بر اسمان کې الله دی او هغه ستاسو معبود دی تاسو چا ویلي ویل موږ ورته ویل چې موږ ته یو استاد رالیږلی دی موږ ته یو نبي رالیږلی او استاد یې رالیږلی پیغام یې موږ ته راوړی دی او هغه بیرته وفات شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اتحاد کې چې هغه وفات شوی دی ویل موږ ته ویل چې څه پریښي دي ویل موږ چې هغه پریښی دی موږ ته د الله پیغام پریښی دی قرآن کریم یې موږ ته پریښی دی موږ سره قرآن راسه ویل ما ته ویل موږ ته ویل چې موږ ته پیش کړي ما ته لږ پیش کړي قرآن چې ورته موږ شروع کړو موږ ورته قرآن ورکوو چې زه خو په دې نه پوهېږم ما ته تاسو ولولئ موږ ورته قرآن شروع کړو د قرآن د هغې اصل وګورئ او د الله خوږې خوږې خبرې موږ ورسره عادت شوي وو موږ باندې اثر نه کوي د الله ښایسته خبرې دا وایي چې کله موږ هغه کس ته قرآن لوستل شروع کړه د سړي د سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې شوې په ژړا باندې شو موږ ورته کلمه وویله هغه چونکې یوازې هلته ایسته موږ ځان سره په کښتۍ کې راواغست کښتۍ کې مې راواغسته سفر هم شروع کړو بیا چې کله موږ سفر ډېر زیات وکړو یو ځای کې موږ پړاو وغورځاو سمندر نه رادرې شو پړاو موږ وغورځاو نو موږ هلته د شپې څه ملاسود کېدو موږ ویل دغه کس نو مسلمه موږ ته وویله چې تاسو چې د کوم الله عبادت کوئ نو هغه د شپې وده کېږي ویل موږ ورته ویل چې نه اخو نه وده کېږي ویل ما ته موږ ته ویل عجیب جمله استماع کړه بئس العبید انتم تنامون وهو لا ينام تاسو خو ډېر ناکاره بندګان نه وئ هغه نه وده کېږي او تاسو ویدې وئ دلته ویل هغه ودرېد په مانځه باندې الله ته چې زما الله به نه وده کېږي او زه به وده کېږم زه به هغه نه خوشحالوم بهرحال دې خبرې موږ ډېر متاثره کړو چې بیا علاقې ته رالو خلکو ته موږ ویل دا نه مسلمه دی دې نه څه پیسې میسې راجمع کوي چې دی به خپل څه کاروبار روان کړي موږ هغه دپاره چنده وکړه پیسې میسې مو له راجمع کړلې چا مو له ورکولې ویل موږ ته یې ویل چې دا څه شی دي ویل موږ ورته ویل چې ته نوی مسلمان شوی موږ دې مسلمانانو ته چنده وویله چې په دې خپل کاروبار روان کړه څه رزق بندوبست په خپل وکړه ویل موږ ته یو جمله وویله او هغې جملې موږ حیران کړو ویل موږ ته یې ویله چې په دغه جزیره کې ما یوازې د الله په خلاف کې ما د بت بندگی کوله خو هلته م دقه الله زه ساتلی ما او اوس مې د هغه بندگی شروع کړه نو اوس په ما ضایع کړي ما ته پیسو میسو ضرورت نشته چې ما په ټاپو کې د هغه خلاف کړی دی شرک کې مبتلا وم همدقه زما الله زه نه یم ضایع کړی اوس ما ولې ضایع کوي ای زما ورونو ای پارکینګ والو ای خلکو چې سودونو کې مبتلا وئ که په هر طریقې سره وئ د دې نو مسلمه دا خبره د زړه په تخته باندې ولیکئ موږ به الله نه ضایع کړي انشاءالله تعالی ولې پردی مال زه خورم ولې زه سود خورۍ کې ځان مبتلا کوم په مختلف طریقو باندې زه سودونه کوم په دې مال به زه نه مړېږم ما مال نه مړی ګورې دا نبي ویلي دي لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا یملأ جوفه الا التراب که چېرته رسوي د آدم
یو کنده د سرو وینو دیم که دوه کندې د سرو وینو دریمه به یې طرف کړي وې د خېټه به صرف خاوره مړه کړي بل شی نشي مړولی د زما نبي ویلي دي د الله نه ویرېږئ دا شي د پرېږدئ زما وروڼو د یو چڼ ټکو دپاره خپل ایمان د هغې سودا مه کوئ